طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طائف دی او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت بیابان و شګې کاڼي غرونه دي، کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې. او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل. او اعلی قیمتي آب و هوا ښه مزېداره وه، موسم به پکې یخم و، مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمیم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات ده. موسم اوبه اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و مالدار به و نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي، په لاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و. درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شم ته زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ. لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خو دا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل دا کلی نه سیغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي، ای به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړ. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه منتل نو تیو منتل او پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې ولا ورکړه. بل څوک نه، بل څوک چا بل څه خدای په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وایي وی ښه مکه کې خو غټ غټ سرداران، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو او دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کېږو. بل ورته څه وایي وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دا پیغورونه ولا ورکړه. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړ. ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچي، یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی، که 1.5 من هم پکې چې بوجۍ به شلېږي. کم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نشي، که زیات دې واچول پیږي به ته فایده نه ورکوي، لوښي به خلک ککړ کړي. دا یو مثال مې دله درکړه. دقه رنګې پیغمبري دا پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري او د الله یو ډېر لوی نعمت دی، نو دا لوی نعمت لوی لوښي غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلقو لوښي واړي نه ورکړې ده، خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي، الله ولا
لوی کمالات ورکړي دي د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه الله يعلم حيث يجعل رسالته قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زخه پیجنم چې کوم ځای پیغمبري ورکړه ما ته پته ده چې دا د پیغمبري قابل وجود دی او دا د پیغمبري قابل وجود نه دی نو دی ملنډې شروع کړې ټوکې شروع کړې او دا خلا وړه خبره وه دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته وی ورپسې شی شابسې او چې دا دوه کسه مو د خپل کلي نه څومره زر اوویستل نو دا به کمال وکړي نو هغې ورپسې شو چغې ورپسې شروع کړې نو خاورې به یې راغېښتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې نو کاڼي راغېښتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز وزارونه شروع کړل زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو وی سر مې ټول زخمي شو وینې ته بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله نو دا وینې ته لاندې روانې شوې وجود زخمی شو خولې ته بیگی گرمی دا دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه مو زم کم داسې یو لوی تکلیف په نبی علیہ السلام مبارک باندې راغی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي دا الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ پتا سخته تیره شوې ده چې تی ماته وې یاو عائشہ یو ورځ په ما ډېره سخته تیره شوې الله رسول څنګه وه وستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه ونه منلم او ما ته وې ته دروغجن پیغمبر نو زه لاړم طایف ته نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ نو هغې ونه منلم نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې الله ته درخواست کوي نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ اے خدایا زما طاقت ډیر کمزور دی زما طاقت ډیر کمزور دی او پروردگارا زه چې د اسلام د پاره کم کوشش کوم خدایا اے دې کوشش ته الله دا ډیر کمزور کوشش دی الله اکبر حضور پاک خپل کوشش ته کمزور دی الله دا زما محنت ډیر کمزور دی خدای زما طاقت ډیر زیات کمزور دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی نو خدایا ګور عجیب لفظ وای خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم الله کته زمانه راضی ورخا الله کته زمانه راضی او ته زمانه خوشاله نو پروردگار په دې تکلیفونو مصیبتونو مې اس پروا نشته چې ته زمانه خوشاله دا پیغمبر علیه السلام عجیب دعا ده خپل طاقت ته وی کمزور دی خپل مهنت ته کمزوري وي هغه عظیم مهنت ته او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردگار زم ستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زمانه راضي یې ته زمانه خوشحاله نو خدای په دې محنتونو تکلیفونو زما اس پروا نشته اس کار مې نشته بیا سوی الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا الله ما بل چاته مسپارا خدای ما ځان ته نږدې کا او بیا اخره کې وای لا حول ولا قوه الا بالله خدای د دې تکلیفونو نه خلاصون کې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کون کې خدای ستاسو ذات نه بغیر بل نشتا الله ته پزاره د الله سوچت کو نو فرشتہ راغله جبرئیل علیہ السلام راغی پیدا ما سره یو فرشتہ ده او د الله نه اجازه وغوښتا د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپشوي فرشتو الله ته درخواست وکړي یا الله دا نن خو په دې ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدای کم قوم لچې خیر خواهی روان دی هغې په کاڼو الله یو فرشته ده ته ملک الجبال وی غرونو والا فرشته د ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې دا فرشته ما سره ده دا فرشته در باندې سلام وی
او سلام نه پس دې د یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته تاسو کو وی سوي وی ما الله نه اجازه غوښته دي وی ځل لار شک مدد د نغواړي او کا ور سره. نو زما لاس کې غرونه دي کله خو خې د طائف دا غټ غرونه بو سوچت کم او د طائف د خلکو په سرونو د پاسه وکیل سرونو کدا سي زوی یا بل سو په مونږ بسوي مونږ وی چې پرون نه راتلې یو غنټه مخکې دا کار کړی وي خبره نه دعا نه چې لاس پکې د پاسه چې تباہ او برباد شي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پسترګو مبارکو کی اوخ کړاله وینا داس مکوا او الله ته بیا زاره سره الله سوچت کو اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا نه پويږي زه خو پويګم کړه خدای زما دې قوم ته هدایت ورکړه نه پويږي او بیا سوي وی کدا په هدایت نشي فرشتي ته وي وی الله بددي په اولاد کې هغه خلق پیدا کی چې ما ولادین مقبول کړي. اس فکر نشته. اللهم اهد قومي خدای زما دې قوم ته هدایت وکا انهم لا يعلمون نه پويږي نه پويږي سره عقل نه پويږي دین ته توجه نه کوي سوچ نه کوي پیسې ته نه غواړم بادشاہي ته نه غواړم د دوی د فائدې خبره کوم ورته کانو بوټو ته سجدې کوي نه پوهېدی عقل نه کار نه دی کم پوهه کې خدای ورکړی دی کم عقل ورکړی دی نو هغې عقل نه کار نه اخلي. وی را روان یو یو باغ باندې رالو په مکه کې دوه غټ سرداران دي د یو سردار نوم دی او نبی علیہ السلام ولې طائف ته لاړ دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیه السلام د غم کال ابو طالب وفات شو غټ ډاټ واغو او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو د پیغمبر علیه السلام لوی ډاټګیره نه و. نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه. نو حضور پاک دا سوچو چې راشه طائف ته ولاړ شو. تقریبا د شوال میاشت وه د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي او لسمه هجري وه دا لسم نبوت و د پیغمبر یې لسم کال. نو چې واپس راتلل نو د مکې دوه غټ کافران دي د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتېر شو. هغوی چې نبي علیه السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي او د حضور پاک ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی د مکې دی یو ډېر ښه انسان دی شریف انسان دی رښتونی دی نو ړی پې نرم شو و غټ دشمنان ړی نرم شو. نو یو غلام یو عداس د هغه نوم و عداس هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی وی دی یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی او په ډېر تکلیف کې روان دی دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې. نو عداس داسې وکړه وشه یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار او لوښي کې واچوه دا وله یوس هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول لږې اوبې راواغېشتې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړل. یو سوري ته نبي علیه السلام کېناست بیا خدای ته لاس اوچت کړ اے الله د بې کسو رب ته ګورې چې څوک بې څوکی هېڅ څوک یې نه خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای له دی. زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې چې انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه بیا د فریاد خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي دا مو په ایمان دی رونو ورکړي. اے د بې کسو ربه اے د بې څوکو ربه اے د مظلوم ربه د مظلومانو ربه خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړلو څنګه یې کېښودل نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانه اخېسته نو لومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم
نو عداس پوه شو د عیسایو نه عداس عیسائی مرایو هغه وی دا دې سو وی تاسو ټکی وی هغه ته خو پته و چې دا خو بسم الله خو د مکه خلق نه وای او دا الله په نوم خدا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واغښتو بسم الله وی یره دا سړی خو سناشتا غوندې سړی مکه کې خو څوک بسم الله نه وای طائف کې خو څوک بسم الله نه وای بسم الله وی نو دا وی دا دې سو وی چا نوم دې واغښتو ته څوک نبی علیہ السلام متخفل نوم واغښت فلان کې خلکو په جند نبی علیہ السلام دې تاسو کې دا عداس نه وی تاسو کې دا کوم ځای وی زدا نینوا علاقه نینوا او دلته غلام ما نبی علیہ السلام متوخا د یونس علیہ السلام د کلی کم خار ته چې الله یونس علیہ السلام لګره تبلیغ د پاره دعوت د پاره د یونس علیہ السلام د کلی هغه عداس بیا حیران شو وی ته یونس څه پیژنې تازه څه پته حضور پاک ورته فرمایل هغه زمارور وکړ هم د الله پیغمبرو او د قوم د هدایت لپاره الله لېږلی او زم د الله پیغمبرم او د قوم د هدایت لپاره الله را لېږلی چې دا څو خبرې د دې عداس د نبی علیہ السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده نو عداس ورپاسېد او د نبی علیہ السلام تندې مبارکې ښکل کړه او پیغمبر علیہ السلام ته فوراً وای چې د الله رسول ما ځان سره مرګري کا رښتونه پیغمبر دین دې رښتیا دی و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو هغه زین عتبه شیبه وته ګوري هغه یو ورور بل ترور ته وای لا 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 پس ګوري مونږ وایو ښا لا لا یا کاکا رورا سړی باندې خواصرو شو مونږ لګلې سلام موږ کې سړی را بل طرف ته لاړ چې عداس واپس راغی وی دا تندې دی ولا خپل کو وی سر عتبه شیبه ای زما سردارانو زما د الله په ذات قسم چې دا رښتونه پیغمبر ما ته پته ولګېدل او مې دې مرګره شوم او تاسو ته وایم اے د مکه خلکو لوی نعمت خدای درکړي لوی نعمت دې نعمت نه بخوا ده دا قبول کې دا نعمت هغه وته عداس ازور دین دی خو غوري مکه وا بیا د بدر جنگ رستو جوړ شوی دی هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ روان شو نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک زی به تاسو ملګري دی وی نه موږ ځو خامخا ځو ټول سرداران دي موږ به پاتې کېږو تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو نه خپې ونیوې د خدای خاطر وکړئ مزه د پیغمبر مقابله لزه تاسو د خدای د پیغمبر او کزه مرګینم چې مرګ لزه کوي اے زما سردارانو ما تاسو رزق خوړل تاسو جامه مې غوستل تاسو روزي مې خوړل دا نو د تاسو ته درخواست کوم په خپو در تلاسونه एकदम چې مهرباني وکړئ مزه ما د تاسو مرګ انم کلاله دنیا کې مذلیل کېږي او آخرت کې مذلیل کېږي هغه منی نشو هم اقلال او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه زینا هغه انګورونه دانه دوی واغشتل نو نبی علیہ السلام نیغ ورغه دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناست او د اسلام دعوت یې که خدای نبی علیہ السلام په دې پوه شو چې مال انګور راولېږل نو زراشه دعوت د اسلام به ورکم لیکن هغه ظالمانو مرټ جواب ورکاو د پیغمبر علیہ السلام هغه دعوت یې قبول چې واپس راته نو پلاره کې یو ځای د نخله وته وای دا ګوره د شپې را روان دی دروازه خدای نه چې شپې بچته چا سره دمه کوي په دې دشت او بیابان ځنګلونو کې شپم تیریږي ورځم تیریږي نو یو ځای د نخله وته وای په هغه ځای کې نبی علیہ السلام منځ کو د سار منځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان دا عراق تا علاقی دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبی علیہ السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه او د اسمان هم دوی بند شو دی بیا اسمان ته نشو خته
دې کې سرکش تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقت مني بعضې لږ کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د دې ځنګلونو والا خلکو کم طاقت د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا هغه ځای نه شغلې را باندې تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم دا غرور نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پېښه ده نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبی علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویله که راشئ دا چې مونږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دا خبرې دي بس رالل نبی علیہ السلام نے قرآن اوریده او پیغمبر علیہ السلام نے بیا څه تپوسونه وکړل او نبی علیہ السلام ورته وی او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ قرآن حکیم کې رب العالمین دا غي بیان کوي دا پیریانو متعلق و اذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يوڑا لما دا تراوالا والا انسانان نه مسلمانی کی ادرگی وسو پیریان در تا مسلمانو اغی قرآن وورید فلما حضروه قالوا انسویتو چه قرآن وورید مرگرو تو چپ شیلکا فلما قضوا چه پیغمبر علیہ السلام اغا قرآن ختم کو ولو الى قومهم منذرین اقبل قوم تلالل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم ته مسلمانان شي ول دی راځي ان سمعنا قرانا عجبا ا دې پیریانو خپل قوم ته وي موږ یو قران اورید او ناشنا کتاب ناشنا شی دی يهدي الى الرشد فآمنا به هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمي پنه غلار باندې موږ پر قران ایمان خدای هغه د عراق د نصیبین علاقه چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل پیریان لګیا شو هغه خپل دعوت شروع د اسلام دعوت التم روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړ استغی مسلمانان شو نبی علیہ السلام لګون مخ کې راغی زید ابن حارثه وتوید الله رسول د خپل وطن د رواج نه خبر وی زید سره رواج چې زمون د وطن نه یو سړی لړ شو هجرت وکي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نو بیا نو تا ته پته یو ما ته پته ده نو چې د چا په امان کې به اوس ور داخلي اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخليږي نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي دا غم پر رحم راغی نو نبی علیہ السلام ته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه هغه خو ایمان قبول نه کړ وی راځه زما په امان کې داخل شي اته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ دا ښه سړی دی رښتونه دی زمونږ د کونډو روندو یتیمانانو خدمتونه کړي دي نو دا زما په امن کې دی که ته چا څه نقصان ورسول لکه چې ماته نقصان رسول یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې جبیر مطعم ابن عدي وی جبیر نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپل د دې حدیث راوی دی او بخاری شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیہ السلام او فرمایل یروي ک مطعم ابن عدي جم دی وکنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړي وي نو ما به اخذ د خیراتی پریخي لکه دا یو احسان زما په غاړه پروت دی خو افسوس چې هغه نشته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو پر طریقه بدله کړه هغه هم پوه شو چې دې خو زمون په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکړي او نور خلک مسلمانای ناغي ګوره چې څنګه نبی علیہ السلام لګیا دی مهنت کوي دا رنګ هغه هم مهنت کوي
ناغي خپل یو میټینګ کو خپل خلک یې کینولو او دا فیصله وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ هغه میلمانه به په یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې ونري کله د خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو مونږ ته مشکله شي نو د یمن یو قبیله د دوس ورته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل نوم چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې به ونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنی جوړوي وی نه به کېنم ورسره وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخته در دننه نه کېږي هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل چې هسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کېږي ده ته به یې ذوالقطنتین وی قطن مالوچو ته ویل کېږي ذوالقطنتین د ده لقب مالوچو والا وی غوږونو کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې ته هوا ده د خبرې راونړي یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې ځله د مالوچو ډک کړي لرې که دا مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا مېړه کې سوچ وکړه چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړي په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام ته نو ما ورته وې چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی دا څه مسلې دې جوړې کړي دي دومره د قوم دي دشمنان دي وی حضور پاک مبارک مسکې شو ما ته وی چې د کم څیز د وجې دي ماته جادوګر وی او ته واوره لږ نه کنه وایا وی قرآن شریف یې راته واوره وی قسم دې چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکړو دی ورته څه وایي نبي علیه السلام ته وی زه به اوس څه کوم تا سره دلته ملګری به ډانګ به راسرې توره به راسرې وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا له طرف نه استاد یم نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیة خدای دلې یو نښه ورکړه نو چې دا دعا یې وکړله نو تندین یې رڼا شروع شوه لکه د بټرۍ په شان رڼۍ د تندي نه شروع شوه نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او د برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي مغه چمک دی نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټۍ وي چا سره چابکي نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه نو چابک به اړقاو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به یې کول راغې قوم ته دعوت ورکړه لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تېر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی اوومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاکې هلاک کړي ځکه زما په کلونو شو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي نو نبی علیہ السلام بیا مسکر شو او لاس یې اوچت کړل وی اللهم اهد دوسا وات بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیره ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله زه وی ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي ټول مدینه منورې ته راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړ نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه څوک رانشي او نبی علیہ السلام سره ملګرو نشي او نبی علیہ السلام دا محنت کو چې د مکې د خلکو په غیب باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکو چې خدای د بهر خلک مسلمانان د حج مقوا او دا سن یو لسم هجری و یو لسم نبوي و نبوت یو لسم کال د مدینه منورې
یو شپږ کسان ملګري راغلي حج شپږ کسان او د مدینې له خلکو مدینه کې يهوديانو سره د مدینې د زور نوم یثرب او یثرب سره بیماری ته و چې څوک ګوره نه جوړه و او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ بیلالو نو د مدینې په دې لفتو کې ولا بدبو یې په به او به مالګینه وړي زیات یا د نبی رسول الله په دعا باندې خدای پاک داغه د مرض او بیماری لري او هغه بوله خدای برابر کړی نو نبی رسول الله په نوم بدل کړي مدینه النبی نوم بدل کړي د پیغمبر مبارک خار نو چې مدینه منوره نوم دی دغه اصل دغه يهوديان څخه او دا چې کوم د مدینه خپل خلق وته مونږ وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نه فرمانی وکړه یو لوی بندو د باراني اوبو یو ډیم هغه بند خدای پاک راوښلاو سیل العرب خدای راوښلاو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې دا اوبو او په دې غاړو باندې کم بوټي او باغونه هغه باغونه ټول شال شو هغه باغونه لاړ هلاک شو او خلق یو خوا بل خوا لاړ الخلق هجرتونه شروع کړل نه یو دوه خاندانونه مدینه ته راغلل یو تبع اوس وی بل تبع خزرج وی د دوی خپل نوم ابن قیلاو د دوړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهائش اختیار کا نو د مدینه يهوديان خو پکې اوسېدل هغه سره تعلقات د غم خادي و نو د مدینه يهوديانو با د اخر زمانه د پیغمبر خبره کوي چې د اخر زمانه پیغمبر برازي او دا صفت به وي دا صفت به وي دا صفت به وي لکه اوس چې د عیسی علی السلام بیان کوي چې عیسی علی السلام برازي یا مهدی برازي یا ممدا وایو چې یاجوج ماجوج برازي یا دجال برازي دا څه قسمه خبره به د مدینه يهوديانو کوله او چې دی انصار سره دی اوس او حضرت سره به کله جګړه شو نو به زمونږه پیغمبر را روان دی ګوره وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا هغه پیغمبر را روان دی هغه سبب هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به مرګري کیږو تاسو به بربادو نو دی د مدینه خلقو د يهوديانو نه د نبی رسول الله مبارک صفاتونه اوریدل نو دا شپږ کسه چې د مدینه حج درالل نو د مکه کافرانو خو زور لگاو چې د دې د چا سره خبرې ونشي او د خبرې سو کو نری نبی رسول الله هغه شپږ ولا راوستل مینا کې یو غونډه وا عقبه غونډه ته اوس چې دا کم ځای کې زمونږ د پښتانه و ته غټ شیطان وای جمره عقبه دې سره خوا کې یو غونډه وا غونډه سم مدوا اوس یو درې سالور کالو شو چې سعودي حکومت غونډه لر کړې ده یا ختمه کړې ده دا غونډه شاته د شپږ کسان نبی رسول الله ځان لکړل ویلک دی خو ځان لشه تاسو سره یو خبره هغه ځان لشه ځان لشه نبی رسول الله علیه السلام دعوت ورکړه هغه چې د پیغمبر علیه السلام خبره وریده او د نبی رسول الله د اوصاف او صفاتونه ولیدل هغه پوي شو هغه ولکه دا خو غالب دی چې هغه مونږ ته يهوديانو کې د اخر زمانه پیغمبر برازي ځکه چې هغه کوم صفاتونه وي په دغه کې موجود دي چې هغه سوي چې د پیغمبر سب کم دعوت وي هغه خدای د مونږ ورید هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان اشپږ سو مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا پکې مشر او سنمونه د تنورم وي اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی او عوف ابن حارث رضی الله عنه رافع ابن مالك رضي الله عنه قطبه ابن عامر رضي الله عنه عقبه ابن عامر رضي الله عنه او حضرت جابر ابن عبد الله مشهور صحابي دي رضي الله عنه دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان چې مسلمانان شو نبی رسول الله ته په مکه کې د دشمنان ډیر زیات دي او تاسو دې په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړي دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړ نو آینده کال په 12 د نبی رسول الله د نبوت دوی ځان سره شپږ دیو او کسان ځان سره نور راوستل او دا هغه غونډه شاته نبی رسول الله سره دا نیټه کړې و چې د مینا د اختر د اړوبیر او د دوی مودریما دا بدلته یو بل سره خبرې کو دا هغه غونډه شاته د دیلم نبی رسول الله دعوت ورکو هغه وکسانم خدای مسلمانان کړ
نو پیغمبر علیہ السلام ندی مطالبه وکړه وی صاحب زمون خلق ډیر ښه مسلمانېږي خو که موږ لم یو قاري راکړي چې موږ سره لاړ شي یو عالم یو مولانا صاحب چې موږ ورته وایو یو عالم موږ راله راکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه صحابه ولېږل یو په سترګو نابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو هغه ورسره ولېږه او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولېږه وی زه دا دواړه به د سره او دوی چې ته کېنوې او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه دا دواړه یې ځان سره بوتلل ګوره وروڼو یو په سترګو ړوند دی ړوند عبدالله ابن ام مکتوم نابینا لیکن خدای ته څونه ګران دی مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کړ د پیغمبر علیه السلام په حکم یو ځل نبی علیہ السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو د مکې د مشرکان یو څو سرداران د الغیب سازش کو هغوی په خپل سازش وو نبی علیہ السلام سره کېناستل یاره وایي موږ میټینګ وکړو د موږ اسلام تړل کېږي خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران بلال دی او صہیب دی او دا خلک نو ته دا ځان نه لرې کا دا لرې کا لکه موږ دوی سره په یو پول نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی دا لرې کا نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان دې مطلب دا چې موږ خاص اسلام نه راوړو خو چې دا خپل خو دې پردي کړي ګڼي حضور پاک وینا اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی په یو صف پکې نه په ښه چې هغوی پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته څه وایي په ښه یو ورځ دوی له مقرر کړه یو ورځ موږ له مقرر کړه نو کېدای شي موږ ستا قرآن وورو او موږ مسلمانان شو نو نبي علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانانو ته بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مو ښایه ما ته څه وښایه نو نبی علیه السلام مبارک دې ځای کې یو فوټې تندې مبارک دروند شو او کافر مو قوم ته وګوره کنه وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کېنو دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي ته موږ سره خبرې کوي او دې راغلې زموږ خبرې کټ کړې موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کړ نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو فوټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه له راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شم دا کافران دي دعوت ورکوم که خدای مسلمانان کړي دې وخت کې ته ولې راځې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغی نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړه او تا ته مخ واړه وما یدریک لعله یزکا دی خو دې له راغلی دی تا ته پته نشته دی خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دی خو نصیحت قبلی دې له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تورات تو دی خدای دې بیخو باسي رکوه دا نه مسلمانېږي لر کوه نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیہ السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روان و که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړې دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی یو سړی تور دی رنګ یو سړی ګوډ دی یو سړی شل دی یو سړی معذور دی یو سړی لکه ایمان پروت دی قسم دی د ډېرو ښکلو خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې ني د خدای په نزد ډېر بهتر دی دا تفریقه اسلام نه کوي ایمان پکې او دا دویم چې د مصعب ابن عمر چې دی ورسره ولېږه د ده د مکې عجیبه زندګي وه د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه
نو نوکرانو به په صادر د پاسه نیولې چې نور په ونه لګي او چې په اسبه سورو نو یو اسبه خي طرف ته روانو د نوکر یو به ګس طرف ته روانو لکه دا اوس چې کوم پروتوکول دی په دې طریقه به ګرځېدو او چې کله اسلام راوړو او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناستو دا مصعب ابن عمیر تېرېده نو حضور پاک وجړل چې درته وکړه چا ورته د الله رسول ولې دی وجړل وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې جون را مخکې شو دی اوسنی جون ته ګورو د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چول او کم د نعمت جون به تیرو نور به د په وجود نه لګېده او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به نه چوله اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته غټې غټې ټوټې لګېدلې او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شو بل اوچت پر دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی دې رښتیا په احد کې شهید شوی دی په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو د سره جنډه وه د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې وله لاس یې ته وو د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډې دې بل لاس کې ونیول نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې ته وو نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه دی چې په ځمکه ونه لګي نو هغه نیزه راواغېسته او په دې سینې وو او شهید یې کړ نو د ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واغېسته وی هغه مړ شو نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبه یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماقام بدلوله او چوله به او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو اچو نو سر به ښکاره کېږي او چې په سر به اچو نو خپې به ښکاره کېږي نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسول څه ورسره وکړو وی دا سر باندې ولا صادر واچوي او پخپو ولا د بروزه سرګړې واچوي نو په دې حالت کې دفن شو صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره دا اسلام د دغه صحابو په خوارو پورې موږ ته رارسېدلی نقشه وګورئ ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي تاریخ لږ وګورئ نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک دا خلک د نبی علیه السلام نه تاو دی دې خلکو قربانۍ ورکړې دي نو دا دوه صحابه کرام یې سره مدینې منورې ته ولېږل وایي دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړه نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دېره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړه کړه هلکه د مکې نه څوک راغلي نوی دین خورئ اوس به څه کېږي میټینګ وشو خلک راجمع شو د مدینې چې څومره سرمایهدارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول له سیل مې راجمع شو هلکه دوه کسه راغلي د مکې نه او نوی دین خورئ کوم ځای دیره دي د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي هلکه دا شړل غواړي اسید ابن حزیر دی پاسه دی نوجوان مړوي تاسو میټینګونه څه کوي خو که تاسو اتفاق ما سره نو یو کار کولی شم وې سبا وکي وې زه ورته مسعود ابن زراره ته وایم زراره ته چې دا سړی وچړه دا مکې والا او کې نه شړل نو بس بیا به د سره پوي شو د خلاف بل لشکر وباسو قوم ټول وی ډېره ښه ورځه پې اسید ابن حزیر ورغی اسد ابن زراره ته دروازه وواله دی ملګری دوست دی ولا راووته ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دي او نوي دین خورول غواړي او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دي خو زما دوست دی د دلر عالم دا سړي دا لرې که دا کوم خلک چې دی راوستی دي او که دا نه لر کې ګورې قوم د مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم د قوم مدد به کوم پې مې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی مرګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځي راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویې شړه ځه نو که خبرې د خوښې شوې نو بې ګناه خلک راباندې ولې شي
هغه ویل دا خو ډېره هوښیاره خبره ورسره دننه شو کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته دلته غوندې خبرې واوره هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړه اسید ابن حضیر رضی الله عنه ته څه واورو وایي دا زمونږ کتاب دی د هدایت کړی زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی که نه وایي ستاسو د دین څه نوم دی وایي اسلام وایي دې نه ښه شته خبرې خو بله نشته وایي ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم وایي خو یو دوه ټکي به وایي داخل به شي که نه اسید ابن حضیر کلمه شهادت وایي او خدای مسلمان لاړ قوم له قوم خو په تمه دی چې ودرېد یا لکه وایي خو ډېر ښه خلک وو یار او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دی چې دا د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګری شوم خدایا ته لېږل یم سلوې او ته د هغې خپله ښکار شوې دا څه دې وکړل نوجوان وې پوه نه شوې که نه لږ وې دوکې کړې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی اپاسېد وی تاسو هم ما منئ چې زه مشر یم وی او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دا زما د ترور زوی زه ورځم زه پې یم لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شله خو ټیک ته او که پوه نه شو نو زما را ترور زوی دی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم هغې ډېره ښه دی ورغی چې ورغی د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی دا دې څوک راوستي د مکې نه او زمونږ جوړ دین پسې لګیا دي خبرې اترې کوي او یې خراب دین دی پلار نیکه ته زمونږ بد وایي دا لرې کوه د قوم مقابله نشي کولی او زه دې د ترور زوی یم ګورې زه هم سره نشم ودرېږي قوم سره به ودرېږم او ورته څه وایي بیا وایي ترور زویه دا میندې خویندې وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې له خفه کېږي د مټې ونیسه تېو شه وایي ډېره ښه ده چې ورغی هماغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته قرآن کې خو اثرات شته که نه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړه چې تلاوت یې شروع کړه نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیری پوه شو وایي دا څه شی دی ناشنا خبرې واورېد داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې دې نه ښکلې خبرې خو نشته نه نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وایي دا خو ډېرې ښې دي ستاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دې د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وایي ښه وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګري کېږم هغه کلمې شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لاړ قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغی اوس قوم ته وایي قومه یو خبره ته کوم زه څنګه سړی وی ته زمونږ مشر یې وایي نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا هم روغتیا زمونږ مشر یم ته مشر لیونی وي وی که یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پرې کړې د هغې خو دا مطلب و چې دی وایي چې راځئ چې پرې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالي راځئ چې پرې ورځو وی صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بلکل چې زه سوی یم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې اړې رښتونې خلک دی رښتیا دینې دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته ویم چې اسلام راوړئ ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دا دغې مدرسې برکت ټوټېری مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسکل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاد دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بالکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج ته راتلل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج درال خو پټ نور چاته غږ نه کو چې د مکې خلک انتشار جوړ نه کړي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلي دي او ته راشه د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام له دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل
نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وی موږ سره مدینې ته لاړ شو دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي په ملګرو د لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه هر کور کې یو یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلقه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوځو او دته چا تکلیف ورساو نو ګورې تپوس په ستاسو له دریو یو کسانو نه کوو ځان خبر کې هغې ورته ویل ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته که د خپې ته څوک ازغې م رانږدې کړي دا مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ له را نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړو خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه بیعت عقبه ولو ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول مرګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او پرشتونه دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعہ به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپل راځي اسلام به اوچته نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړ سنور حالات پاتې دي ان شاء الله غو درته آینده جمعه کې بیان رب العالمین کوم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک منتر رسول دی خدای زمون په سینو کې زمون په وجود کې خدای هغه اسلام راولي دا هغه اسلام اطاعت او تابعداري زمون نصیب کې او الله زمون په وطن کې د اسلام او د قران نظام راولي اخر وخت الله په خپل کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول